میرمن د خپل میړه له مور یعنې خواښې څخه خفه شوه، نو له دسترخوانه پاڅېده او خواښې ته یې بد وکتل. لاړه خپلې کوټې ته. میړه یې حیران شو، پسې ولاړ او ویې ویل: ولې د ډوډۍ نه پاڅېدې؟ څه شی دې خوښ نه شو؟ میرمن: هو، زه داسې احساس کوم چې د مور لاسونه دې چټل دي او دا کار زما نه دی خوښ او اشتها مې خرابوي. میړه یې په سړه لهجه وویل: آها، نو دا علت دی. ښه نو حل یې څه دی؟ میرمن: حل یې دا دی چې نوره دې ځان ته ډوډۍ ته کښېني. زه نور له هغې سره یو ځای خواړه نشم خوړلی. میړه: نه ګرانې، له نن وروسته به حتما ځان ته کښېني، خو داسې ښکاري ته د هغې له شتون نه هم خفه یې. رښتیا ده که یوازې د لاس خبره ده؟ میرمن: په رښتیا د هغې حضور ماته مزاحمت کوي. زه په خپل کور کې آرامه نه یم. میړه: ته پوهېږې چې دا زړه ده، بل څوک نه لري، یوازې زه یم. ستا په نظر حل څه دی؟ میرمن: حل شته. د زړو خلکو کور، هلته یې یوسه. ته به یې پوښتنه کوې او زه به هم آرامه یم. که دا ونه کړې، زه به د پلار کور ته ولاړه شم او بیرته به را نه شم. میړه: سمه ده ګرانې، مهمه خو ستا خوشحالي ده. زه به هماغسې وکړم، ته بېغمه اوسه. خو ته پوهېږې ستا پلار راته زنګ وواهه او سبا یې بلنه راکړه چې ټول کور ته راشئ. میرمن وویل: هغه ته ما ویلي وو. میړه: ولې ګرانې؟ میرمن: سبا به پوه شې، اوس بخښنه غواړم، زه ویده کېږم. میړه: ښه ګرانې، ښه شپه ولرې. میړه له خونې ووت، د خپلې مور خوا ته ولاړ. مور: زویه، ستا ښځه خو به ناروغه نه وي ځکه خواړه یې ونه خوړل. زوی: هو مورې، ناروغه ده. مور: نو ولې دلته ناست یې؟ ډاکټر ورته راوله یا دوا واخله، دا ظلم دی. زوی: نه مورې، دومره هم نه ده چې ویده شي ښه به شي، مه خفه کېږه. مور: که داسې وي خیر دی، خدای مو وساته زوی جانه. زوی: آمین مورې، سبا د یو ځای ته بوځم، هلته به هر څه بدل شي. مور: چیرته زویه؟ زوی: سبا به پوه شي، خو هیله لرم ما نه خفه نه شي یا مې ملامت نه کړې. مور: زویه، اندېښنه را پیدا شوه، خو زه پر تا باور لرم، ته تل ښه پرېکړې کوې. زوی: خدای دې وساته مورې. سبا سهار 10 بجې میړه، میرمن او مور روان شول. میړه، میرمن او زړه مور په موټر کې روان شول. مور چوپه ناسته وه، غلې، غمجنه او ناارامه. میرمن خوشحاله وه چې بالاخره به له خواښې څخه خلاصه شي. میړه خاموش، جدي او په فکرونو کې ډوب و. موټر یو ښکلي ځای ته ورسېد، خو دا د زړو خلکو کور نه و، بلکې د هلک د خسر کور و. میړه ولاړ شو، دروازه یې وټکوله، خسر دروازه خلاصه کړه. پلار: خوش آمدید، راشئ. میړه مخامخ پلار ته وکتل، ویې ویل: میړه پلاره، ستا لور ما ته وویل چې مور دې د زړو خلکو کور ته بوځه، ځکه چې لاسونه یې چټل دي او له هغې سره یو ځای خواړه نشي خوړلی. همدا راز یې وویل که دا کار ونه کړم نو زه د پلار کره ځم او بیرته نه راځم. خو سر یې سر ټیټ کړ، هېڅ یې ونه ویل. میړه له غوسې نه ډک شو. نو ما تصمیم ونیو څوک چې زما د مور سپکا او زما د مور سره ژوند نشي کولی، نو داسې ښځه زه خپل کور کې نشم ساتلی. ما پرېکړه وکړه چې ستا لور زما د مور ځای نشي نیولی. مور مې زه 9 میاشتې په خپل رحم کې ګرځولی یم. بې خوبي یې راته کړې، زما هرې چغې ته یې شپه سبا کړې ده. میرمن په شوق کې: ته جدي یې؟ هو، ته له نن نه په ما طلاق یې. ته هم دلته پاتې شه او مور به مې له ځان سره بوځم، هلته چې هغې ته درناوی وي. میړه وګرځېد، د مور لاس یې ونیو او ویې ویل: راځه مورې. مور یې له اوښکو ډکې خو ویاړلې: ربه شکر چې داسې زوی دې راکړ. موټر روان شو، مور او زوی لاړل، خو میرمن له خپل غرور، سپکاوي او ظلم سره یوازې پاتې شوه. پای. پند: مور هغه یوازینی انسان دی چې د هغې دعا بې له شکه قبلیږي. د مور قدر وکړئ مخکې له دې چې وخت درنه تیر شي.